سلامونه ستړي مه شئ د همیشه بهار یوټیوب چینل ډېرو درنو لیدونکو په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ. حمید الله باور او د کمرې برخه کې ریاض مومن یو ځل بیا ستاسو په درنو چوپړ کې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې حاضر شوي یو. درنو لیدونکو نن الحمدلله بیا ډېره ښایسته او ښکلې باراني ورځ ده. راغلی یو جلال آباد ښار ته، نو دغلته به د هېوادوالو سره ټوکې ټکالې د زړه خواله او مرکې کوو. زموږ دغه خپرونه سره تر وروستۍ پورې وګورئ او که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي هغه هم در سره سبسکرایب کړئ. قدرمنو خوږو لیدونکو د یو ورور څنګ کې ولاړ یم. تاسو ګورئ چې په لاسګاډي باندې دغه پلي ترڅنګ چارمغز بادام دا خرڅوي. زه سره غږېږم چې د کاروبار څنګه روان دی او دغه باراني ورځ څنګه پیل کړې ده. وروره سلام، ستړی مه شې. ستړی مه شې وروره. زه وطاقه 9 بجو راووتم، زه یم دینوګر. ډېره مننه وروره. په لومړیو کې دا نوم دې راته واخلې تر څو لیدونکي دې وپېژني. ستاسو نوم مبارک. نوم مې قادر د ولایت لوګر خروان ولسوالۍ. د لوګر ولایت اوسېدونکی فلحال ننګرهار کې اوسېږي؟ او فلحال اوسې نن 5مه میاشت ده. 5مه میاشت ده اوس راغلی یم. کاروبار مې رانه کړی د الله مهربانه. څنګه چل د ورځې په جریان کې به څومره مزدور تاسو پاتې کېږي دې کې؟ بس ښه ده، د ورځې برابرېده دي 500 200 300 برابرېده دي 1000 روپۍ داسې کاروبار کېږي. او دا ټول شی همدلته پیدا کېږي؟ وطني دي که نه کوم بل هېواد نه راځي؟ بل هېواد هم راځي، اکثره بعضې وطني هم دي. دلته یوازې اوسېږي که نه نور کوم ملګري مو سره شته دی؟ شپږ انډیوالان لرو په وطاق کې یو ځای. مسافري ژوند نه بېکا کوئ. بیا نو مکمل ټیم برابر دی؟ ټیم برابر ده. اوس پسرلي ډېره کم موسم ده، بس کاروبار هم ښه ده، ګزاره کوي. نن خو ماشاءالله باراني ورځ ده، یو څه ناڅه به تاسو مشتریان ښه یې لږ؟ بس شکر ده، نن ښه ده، ګزاره کوي. نن 10 بجې راوتلې، سودا دومره نه ده، خو 20 دقیقه کېږي، ګزاره کوي. زه خدای مهربانه، ډېره مننه. که څه غوښتل لرې هېوادوالو لپاره یا ورته څه پیغام لرې، مهرباني. خیر اوسې، ډېره ډېره مننه. کور ودان مننه. ژوندی اوسې، ډېره مننه. قدرمنو خوږو لیدونکو ترڅنګ یو بل ورور سره ولاړ یم. تاسو ګورئ چې ښایسته د ګازرو شربت جوړي او ترڅنګ یې انار په د خپلو هېوادوالو پلوري. زه سره غږېږم چې دغه باراني ورځ ده څنګه پیل کړې ده او کاروبار یې څنګه روان دی. وروره سلام، ستړی مه شې. الحمدلله خیر اوسې، مننه، تشکر. بیا خپله خوښ وې؟ شکر دی، ډېره مننه. خیر اوسې، کور ودان. که نوم دې راته واخلې تر څو لیدونکي دې وپېژني. الماس خان نوم یم، الماس خان دی. د ښار اوسېدونکی او د انارو او د ګازرو د مڼې جوس کاروبار کوم. الماس وروره څنګه باراني ورځ څنګه پیل کړې ده او ترڅنګ دوکانداري څنګه روانه ده؟ بس شکر ده، الحمدلله ښه ورځ ده. کاروبار کې لا فرق نه دی راغلی، الحمدلله ښه ده، روان ده، ورځ یې تېرېږي. موسم خو انشاءالله نن یو څه برابر دی، دومره یخ هم نه دی، مشتریان هم ښه یي. اوس شکر ده، ښه ده. او د ګازرې خو ماشاءالله داسې سرې سرې ښکاري. همدلته اخلئ که نه د کوم بل ځای نه راځي؟ نه، دا همدلته اخلو، سراچې نه اخلو. سراچې خپله ګازره ده، الحمدلله ښایسته ټکه سره او بادار او خوږه زردکه ده. او دا تاسو د شربت ګیلاس څو خرڅوئ او ګازرې تاسو څنګه راځي؟ بس ګازر راځي 15 روپۍ 80 روپۍ جوس، خو بېله ګازره ده. او دا نور دا کورغې اچار لپاره او نور ترکاري لپاره هغه بیا ارزانه 40 روپۍ 15 روپۍ، خو د جوس خپله ګازره 80 روپۍ 15 روپۍ تمامېږي. یعنې هره ګازره چې دا جوس نه ورکوي؟ هره ورکوي، خو هغې پاکول موږ لپاره سخت دي. دا یو لاس ګازره ده او ښه ګازره ده که نه، لکه دا جوس لپاره بېله ده او د هغې لپاره بېله ده. هغې دا تکلیف پاکول ډېر دي. او بیا بېرته ګیلاس په 10 افغانۍ خرڅوئ؟ 10 روپۍ 20 روپۍ. باید دا ګیلاس چې دی 6 افغانۍ ته جي کوي، ځکه ګازره ماشاءالله موږ ګورو هغه سره ده او ډېر ویټامین اې لري، که ډېره قوي ده. نه قوي، خو دا ډېره قوي ده، ځکه سترګو دید لپاره نور هم هغې لپاره ښه ده زردکه. او بل اقتصادي هغه هم ده، خو نور هغې لپاره هم ښه ده.
او د انارو سیزن هم څنګه دی دا انار سیزن خو شکر دی ښه په خیر دی شو نو خو انار اخري سیزن دی انار خو مخ په ختمېدو دي او اخري انار دی بس لګیا سو تله څنګه یې په خپل کاروبار کې خوشحاله یې شکر دی الحمدلله ډېر شکر هغه دی شکرګزار اوسو د الحمدلله کاروبار همدې هیله بریالی اوسئ زموږ دا خپرونه هم د تفریح خپرونه ده څه غوښتل لري یا څه پیغام لري لیدونکو ته مهرباني بس زموږ غوښتنه خو دا ده چې هر سړی دی خپل زراعت ته هغه ورکړي که نه چې نور هېوادونو ته باید اړ نه شو چې هغې له هغې نه هېوادونه هغې راوغواړو خپل هېواد ته باید کار وکړو خپل هېواد نه هر څه چې خپل هېواد نه لاسته راوړو دا هیله ډېره مننه قدرمند او خوږو لیدونکو دا چې د پسرلي شپې ورځې په نږدې کېدو دي نو موږ تاسو ته لازمه ده چې باید یو ونه د خپل ځان لپاره یوه د ګران افغانستان لپاره کېنوو نو زه هم د یو ورور دوکان ته راغلی یم چې دا دلته ونې تر څنګ ګلان خرڅوي ده سره غږېږم چې کاروبار یې څنګه روان دی او د ګلونو سیزن څنګه دی سلام ستړی مه وعلیکم السلام خیر وره په خیر سات خیر دی خوښوئ ډېره مننه خیر اوسې کور ودان امیر ته ځان مخامخ که څه حالات دې ژوند ښه تېرېږي شکر دی وروره الحمدلله هزار بار شکر دی د خدای نه ډېر راضي یاستو مننه خیر اوسې که نوم دې راته واخلې تر څو لیدونکي دې وپېژني نوم مې همت الله دی د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم فلم په جلال آباد ښار کې د ونې او بوټي ګلان خرڅوم همت الله وروره څنګه دی د ګلانو سیزن او بازار ستاسو څنګه دی والا شکر دی الله نه راضي یاستو ښه دی الحمدلله خوشحاله یاستو پکې لکه د دې دا بوټي تاسو خپله کرلي دي تخم لپاره که نه تاسو ته کوم بل ځای نه راځي دا موږ خپل هم کرلي دي باغونه او ونې او بل ځای نه هم راوړو موږ لکه فارمیډه شو او دغسې نور ځایان هم ډېر شته دی موږ ترې نه ونې او بوټي راوړو ډېر کورونه دي هغې کې هم تربیه کېږي موږ د هغې ځای نه هم راوړو او قیمتونه څنګه دي مثلا د لیمو یو ونه څو راځي تر څنګه دغه نور شیان لیمو تقریبا 4-5 رقمه لیمو دی ځکه چینایي باراماسه کمکاټ خوشی لیمو هر رقم لیمو اوس دا چې چینایي لیمو دی دا اوس فعلا دلته په 450 دی واړی شته دی هغه بیا په 2500 200 180 مختلفه ریټونه یې دي په ټولو کې د کوم یو حاصل ډېر ښه دی چې خلک یې زیات خوښوي او تاسو معلومات هم کېږي که نه چې ښه یې لږ حاصل خو ښه حاصل لیمو او دغه وچ مال کې راځي شفتالو او زردالو دي سره هم لږ ښه حاصل ورکړی په ننګرهار کې او مالته ډېره زیاته حاصل یې ورکړی دی او دا لاندې ګلونه دا شی دی که لږ موږ ته وښایي دغه ګلان دي هر رقم ګلان شته دی کې مختلفه ګلان دي دا اوس جریبند دی دایمي دی اوړه ژمی شنه اوسي هغه چې دی ګلبرګ ورته وایي هغې کې هم همدغسې دایمي دی هغه او ریټونه یې خري 120 او 1.5 او 80 دغسې ریټونه هم دي نو ماشاءالله موږ چې هغه ګورو ډېر ښایسته معلومېږي تر څنګ دا نور خاص هم ښایسته دي خپله او بالکل مننه بریالی اوسئ اخره کې خپل هېوادوالو ته څه پیغام لري څه غوښتل لري مهرباني خپل هېوادوالو ته دا پیغام لرم چې خپل کور کې هر یو انسان یو ونه ویسي کېنئ یو بوټی کېنئ د وطن د ښکلا دپاره د هېواد د ښکلا دپاره د چاپېریال د صفا کېدو دپاره هر انسان باید یو ونه یو بوټی یو ګل کېنئ ډېره مننه بریالی اوسئ مهرباني خوشحاله ډېره زیاته
قدرمنو خوږو لیدونکو تر څنګ یو بل ورسره ولاړ یم تاسو ګورئ چې جرابې خرڅوي ده سره غږېږم چې د کاروبار څنګه روان دی وروره سلام ستړی مه شئ وعلیکم السلام تاسو راغلاست وئ ستاسو ښې درنو اورېدونکو تاسو چې زموږ غږ همداسې به اوري دې ټولو ته سلامونه نیکې احترامات وایم وعلیکم السلام وروره ډېره مننه خیر اوسئ که نوم مو راته واخلې تر څو لیدونکي دې وپېژني زما نوم نصرت شهاب دی د کونړ ولایت اوسېدونکی یم او فعلاً په ننګرهار کې لاسي کسب کوم شهاب صاحب څنګه یې مصروفیت سره څنګه دی کاروبار څنګه دی الحمدلله ډېره ښه دی خوشحاله اوسئ ورځ دا زموږ کوم عواید چې دي زموږ د کورنۍ اړتیا پوره کوي او زموږ د هېواد د خلکو ډېر شکر روزګار دې برابر کړی دی ځان لپاره یو حلاله نفقه برابروي دې تر څنګ نور هم مصروفیت لري دې تر څنګ زده کړې هم کوم او خپلې کورنۍ اړتیا هم پوره کوم ځکه دې په ځای چې سړی بل نشهي توکو باندې مبتلا شي که نه یو زده کوونکي ته پکار دی چې اول خپل کورنۍ سم مرسته وکړي خپل راتلونکي لپاره کار وکړي نو دا د یو رښتیني ځوان دی مبارز ځوان نښه انسانه ګڼل کېږي چې دا کار وکړي بېشکه بریالی اوسئ بلکل ستا ښه خبره وکړه تکړه او تندرسته ځوان هغه څوک دی چې هم زده کړې وکړي هم د کورنۍ لپاره یو حلاله نفقه برابره کړي نو تاسو په کارونو کې تر څنګ په روزګار کې بریالیتوب غواړو څه پیغام لري یا څه غوښتل لري خپلو هېوادوالو ته مهرباني مننه له تاسې هم مننه چې د خلکو غږ ته انعکاس ورکوئ او راځئ په دې داسې شرایطو کې چې دومره صحافت له کار هم نه راشي خو بیا هم په نه امکاناتو باندې تاسې کار کوئ مننه له تاسو نه پیغام مې دا دی ټولو هېوادوالو ته چې خپل هېواد لپاره کار وکړئ خپل هېواد جوړ کړئ مهاجرت څپه ډېره اوږده شوې ده که نه تر څو زموږ په هېواد کې دا مهاجرت څپه راکمه شي په کم امکاناتو باندې په نشتو په حالات کې خپل هېواد کې کار برابر کړي ځان لپاره زده کړې وکړي ځکه داسې یو حالات دی چې نړیوال موږ تر د تمدونه ملت په سترګه ګوري خو ولې که موږ افغانستان تاریخ وګورو د پرمختګ څله چې کوم دی دا د غزني دی د علم نمونه چې کوم دی سید جمال الدین افغان دی نو موږ علم خلک یو وطن باندې مین یو خلکو دا قدر پوره کړو خپل وطن کې کار وکړي خپل وطن جوړ کړي دا پیغام دی ټولو هېوادوالو ته ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسئ قدرمنو خوږو لیدونکو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه د ننګرهار د ښکلي ولایت مرکز له جلال آباد ښار څخه په دې هیله چې پوره خوند مو ترې اخیستی وي یوه ضروري یادونه باید وکړم ټول هغه ملګري چې تازه زموږ له چینل سره یوځای شوي او زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی ټولو ته ښه راغلاست او ستړي مه شئ وایم په دې تر څنګ که تاسو هم غواړئ چې موږ ستاسو خپلو سیمو تر څنګ ولسوالیو ته سفر وکړو او ستاسو ولسوالۍ او سیمې د همیشه بهار یوټیوب چینل د کمرې د لارې تر تاسو در ورسوو نو کولی شئ خپل نظریات او ادرسونه زموږ سره په کمنټونو کې شریک کړئ تر بلې خپرونې پورې چې کانت الله باور او د کمرې برخه کې ریاض مومن ستاسو ملتیا کوي موږ ته اجازت راکړئ تر بیا لیدو ښې چارې پاک الله مو مل شه